تازه خبر کابل ولایت کې چاودنې مرجوب اړولې ده. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلی. چینل ته سبسکرایب او ویډیو سره لایک کړئ. د کابل ښار د 5مې حوزې په مربوطاتو کې ځانمرګي برید شوی دی. لومړنی راپور ښیي چې په پیښه کې 2 ملکیان په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي بیا وایي چې په پیښه کې 2 ملکیان او 4 افغان سرتیري وژل شوي. دغه راز وایي چې د 5 ملکیانو په ګډون 12 کسان نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره دا شمېر نهایي نه ده او نور معلومات به وروسته شریک کړي. رحیمي وایي چې ځانمرګي بریدګر په ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته د مارشال فهیم پوهنتون دروازې مخې ته چاودنه ورکړې ده. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. ګران دوستانو، ویډیو سره لایک او چینل سبسکرایب کې موږ تاسو ته هر وخت دقیقه پر وخت تازه خبرونه نشروو. نو چینل سره ضروري سبسکرایب کړئ.